په تېر لوست کې مو د ضمیرونو برخه ولیدله چې ضمیر څه ته وایي خپله او د څه لپاره کارول کېږي. ضمیر هغه شی چې د نوم د بیا بیا تکرارېدو نه ډډه کوي او د هغې په ځای باندې کارول کېږي. یوه بېلګې د شخصي ضمیرونو برخه ده. شخصي ضمیرونه کوم کوم دي اوس یې ګورو. یا پرسونال پرونومن شخصي ضمیرونه، لکه زه نه غواړم خپل نوم بار بار تکرار کړمه، فلاني داسې ویلي فلاني داسې ویلي، د هغې په ځای باندې ایښ کارومه. زه ایښ زه د یو کس دپاره چې هغه لومړی تن یا هغه څوک چې خبرې کوي هغه خپل ضمیر ایښ کاروي زه. دویم تن یا هغه کس چې ته ورسره مقابل لوري خبرې کوي مخامخ، هغه بیا دوه دانې دي. یو دا چې هغه کس به له تا یا مشر وي یا به ته ورسره رسمي خبرې کوې، او یا به هم تا انډیوال وي، تا نه به وړوکی وي، او یا هم هغه څوک چې ته ورسره تل کار لري هغې ته موږ ته کاروو. ته یا غیر رسمي چې دو ورته وایي په جرمني ژبه کې. زی بیا همدا تاسو رسمي یا مخامخ نفر سره چې خبرې کوي نو رسمي بڼه یې دا ده. Er sie ist. Er sie ist د دریمګړي لپاره کارول کېږي چې هغه کس یا هغه شی دلته نه وي او موږ یې باره کې خبرې کوو. که احمد ده هغه په ای باندې تبدیلیږي، که ښځینه نوم ده هغه په زی باندې تبدیلیږي، او که یو بېځانه ده هغه په اس باندې. دا ټول مفرد یا یوګړي یا یو دانه چې دي د هغو دپاره کارول کېږي. خو کله چې زه یمه او یو کس ما سره بل وي، که هغه هر څوک وي، نو دوه نفره یا یو نه څه زیات شو، ویه یعنې مونږ wir مونږ. دو زی یا مخامخ نفر سره چې موږ خبرې کوو که هغه یو نفر وي، غیر رسمي ته دو کارول کېږي، رسمي ته زی کارول کېږي. اوس که دا ډېر کسان وي، موږ انډیوالان څو نفره ولاړ وي او یا هم په کور کې موږ چا سره خبرې کوو، یو ټولنه منظور ده چې څو نفره هملته وي، نو ایه به ورته کاروئ. تاسې غیر رسمي یعنې د یو نفر نه زیات شو. بیا که همدغه ټولګه یا دا څو نفره چې یو ځای ناست وي دا رسمي غونډه وي، بیا هغې ته ته زی کاروي. یا یو څو نفره چې ناست وي د داسې کسان وي چې ته ورسره رسمي غږېږي، نو هغوی ته به بیا ته زی کاروي. دا بل زی یا دا هغه زی ده چې یوه مجموعه یا څو کسان وي، هغې کې نارینه ښځینه بېجان هر شی چې وي، هغې د هغې باره کې تاسو خبرې کوئ نو زی به کاروئ. هغوی څو ځایه ما هم دا اوس وکارول چې هغوی کارول کېږي. دلته درې دانې زی تاسو ولیده چې یو دا زی ده، یو دا زی ده، یو دا زی، عنکبوت څلور دانې زی. د دې فرقونه څه دي، څنګه مونږ پوهیږو، دا به هم په راتلونکو درسونو کې وګورو. دلته ویلي په پورته جدول کې یا په پورته بیلګو کې دوه ځلې زی یعنې په غټ توري باندې لیکل سوی او دوه وارې دا زی راغلی چې په وړوکي توري باندې لیکل سوی ده. د دوی ترمنځ توپیر څه ده ګورئ. هغه زی چې په غټ اس باندې لیکل سوی ده د مخاطب یا چا سره خبرې کوي یا کولو دپاره، داسې یو کس ته مخامخ ورسره غږېږي، هغه هم محترمانه خبرې کوي یا رسمي خبرې کوي، په هغه وخت کې دا کارول کېږي. wo sind sie تاسو چیرې یاست. اوس که زه همدا خپل انډیوال ته وایم یو څوک چې زه یې پېژنم، wo bist du ته چیرې یې، ته چیرې یې. زی رسمي سو، دو غیر رسمي یا هغه ورځني چارو کې چې ترې کار اخلو خپلو دوستانو یارانو انډیوالانو سره. wo sind sie چیرته یې تاسو یا تاسو چیرې یاستئ. wo bist du بیا دا هم د فعلونو برخه کې راځي، وپېژنئ چې دا ولې تغیر کوي. دا زی یا وړوکي اس باندې لیکلی په لاندې جملو کې زی د ښځینه جنسیت لرونکو نومونو پر ځای کارول کېږي. یوازې د جملې په پیل کې په غټ توري لیکل کېږي. کله چې خبرې کېږي هلته ورسره د کارېدل شوي فعل له سمون
څخه معلومیږي چې دا یو ښځینه ضمیر ده. کارېدل شوی یا هغه فعل چې جوړ شوی ده یا کنجوګیرن شوی ده هغه دا فعل ده. له دې نه معلومیږي چې منظور زی ده، یو ښځینه کس ده، او یا هم که یو ټولنه ده یا یو څو کسان دي. الینا چیرې ده؟ Wo ist Alina? Wo ist Alina؟ اوس معلومیږي چې الینا یوه ښځینه جنس ده یا یو ښځینه نوم ده. ځکه بیا هم د دې په باره کې خبرې کوم او یا نه غواړم چې د الینا نوم زه تکرار کړم، نو بیا به زه وایم چې wo ist sie؟ هغه چیرې ده؟ الینا چیرې ده؟ بل زی هم وړوکی لیکل شوی. په لاندې مثال کې د زی ضمیر د دوه یا ډیرو وګړو ضمیر دی چې مونږ یې په اړه خبرې کوو، یعنی هغوی. څو کسان دي دلته نسته دي، مونږ یې په باره کې خبرې کوو. لکه wo sind لینا und Max؟ لینا او ماکس چیرې دي؟ دا خو دوه کسان شو. wo sind sie؟ هغوی اوس چیرته دي؟ د دې دواړو له نوم نه د تکرارولو یې مونږ ډډه کوو، د هغې په ځای باندې مونږ د نومونو په ځای هغوی کاروو. په لاندې بیلګو کې به د ضمیر کارونه لا روښانه سي. څنګه؟ پیټر، پیټر یو نارینه نوم ده. پیټر لیست ein Buch. پیټر یو کتاب وایي. پیټر یو کتاب لولي. زه نه غواړم بیا د پیټر نوم تکرار کړمه بار بار، نو د دې لپاره چې د پیټر نوم وانخلمه، اوس خو واضحه شو چې پیټر څوک دی. پیټر یو نارینه ده. د دې لپاره اوس زه ضمیر کاروم er liest ein Buch. er liest ein Buch. هغه یو کتاب وایي. که چیرې کتاب هم تاسو ته معلوم وي او پوهیږئ چې د کوم کتاب په باره کې مونږ خبرې کوو، مخکې نه تاسو ته هغه کتاب معلوم ده او هغه کتاب یو بل څوک یا زه لټومه، زه کولی شم چې د کتاب د معلومات ورکولو لپاره هم د کتاب ضمیر بیرته وکاروم. معنا دا چې er liest es. دا کتاب خو اوس معلومه ده مخکې نه. راځم زه پوښتنه کوم چې هغه زما کتاب چیرته ده؟ هغه چا سره ده؟ هغه اوس پیټر سره ده. هغه یې لولي. er liest es. پیټر یې لولي. هغه یې لولي. بل die Flasche ist voll. die Flasche ist voll. بوتل ډک دی. که زه نه غواړم چې بوتل چیرته ده چې ډک یې کړمه، پوښتنه کیږي. بیرته که جواب ورکړئ هغه ډک ده وایي. sie ist voll. sie ist voll. ډک ده. das Kind lacht. das Kind lacht. هغه ماشوم خاندي یا ماشوم خاندي. دغه das Kind ارټیکل خو معلوم ده چې das ده. معنا دا چې دا یو مخنث یا بیزانه نوم ده. جنسیت پسې به نه ګرځو چې جنسیت یې ژوندی ده یا نه ده، نارینه ده ښځینه ده، خو دلته یوازې ګرامري جنسیت دا وایي چې دا بیزانه ده. es lacht. es lacht. ماشوم خاندي. په دې جمله کې د ایمل او وړانګې په هکله خبرې کوو او وایو هغوی خوشحاله دي. د دوی د نومونو پر ځای د دوی ضمیر کاروو. ضمیر د نومونو په ځای باندې کارول کیږي. sie sind glücklich. هغوی خوشحاله دي. sie sind glücklich. څوک؟ ایمل او وړانګه خوشحاله دي. په لاندې جمله کې خپلو همکارانو ته په رسمي بڼه وایو تاسې صمیمي یاست. اوس خو یې پېژنو چې څو نفره موږ په مخ کې ناست دي. نه غواړو ووایو چې احمد، محمود، حامد یا هر څوک چې نومونه دي د هغو نومونه موږ نه اخلو، یوازې ورته څه شوي؟ sie sind freundlich. تاسې صمیمي یاست. sie sind freundlich. یعنې موږ مخامخ ورته ولاړ یو، خبرې کوو. که د ځان او یو بل کس په اړه خبرې کوو نو وایو بیلګه مونږ ښوونځي کې یو. wir sind in der Schule. زه یمه، یو بل څوک ده، یو بل څوک ده، یو بل څوک ده. څو کسان یو؟ مونږ وایو چې مونږ ښوونځي کې یو. دا و د ضمیرونو د برخې لنډ لوستونه. که چیرې پوښتنه لرئ راسره یې شریکولی شئ. تر بیا ښې چارې.